سلام بیننده‌های عزیز و گرامی، امیدوارم جور و سلامت باشین. از رادیو تلویزیون صدای افغان دنمارک با شما حرف میزنیم. سلامت باشین. قدرمن دوستان و هیله در جوړ او روغ اوسئ، نیکمرغه اوسئ. بیا هم له ډنمارک نه خبرې کوو په یو افغاني سوپرمارکیټ کې یو. دا ځل ښې خبرې تاسو ته لرم. اول خو راشئ وګورئ دلته بیاین صاحب، یعنی ببینین اینه جلغوزه وطنی هراتی. ببینیم که جلغوزه خوست پتیاس. اینه خب خلاص دیگه باشیم که پیشروی مردم هم نگیریم. سلام علیکم. صحت شما خوب هستید؟ فضل جان خب من بشناسم که یک ذره خوب بیشتر خود معرفی کنه. نامشان فضل است، تخلص خودش بگوید. فضل سعیدی در غاسکیل بازار. غاسکیل بازار دکان داریم، چیزای افغانی، کل چیزای مواد خوراکی افغانی، مواد خوراکی پاکستانی، بسیار هر مواد خوراکی هندوستانی، هر مواد خوراکی که باشه ما در خدمت هستیم، در خدمت مشتری‌ها. چقدر خوب. هر چیز که اینه ببینید، این هم جلغوزه، این هم پسته و بادام، نیفهم توت افغانی تازه آمده والا. اینه صاحب نان ببینید. آل خوبه در تو یک دفعه طرف که ما ببینید همی دکانه ببینیم صحیح مغازه و خب گفتین که شما گفتین که منتو هم هست. ببینیم صاحب کدام طرف هست، بیاییم که ببینیم که آشک و منتو رو ببینیم. این نام خدا چی گل کلچه بازار هستی. اوه اینه بخیر حاله دقیقه در قدرمون دوستان او گوری دلتا غوخه ده بیرته را گرزو پا غوخی بانده بام او بگورو کشمش آلوی بخارا بسیار حالا کو اینه سنجت دیگه کشمش های افغانی، میوای افغانی آلی سنجت های گفتن بی سنجت های شمالیست میگه گفتن سنجت های شمالی بله اینه با قرآن آفرین سنجت شمالی آلوی بخارای شمالی خب اینی هم آلوی بخارا آفرین این زردش از قندار هستی میگه نوشته کده نه از شمالی است که از سالف است بله اینه خلاص بسیار بیا که بریم بیادر ببینیم که اصل گپیست که اوه دغه وګورئ قدرمنو دوستان دا نوی راغلی دي دا وریجې اینه صاحب افغاني آشک نو دا چې تاسو ونه خورئ نو څه شي بیا خو نو افغانستان ته به پسې ورځو که نه خدای دې افغانستان راته لري. افغانستان خو زموږ خپل هیواد دی. بسیار اعلی من خو میگم اینه من میبینم که منتو هم هستی. اوه والله چه منتو دی دقیقه دی صاحب ده منتوگان. این نام خدا فضل آقا والا نام خدا که منتوس نه منتوی طرف تازه یا شکی منتو همیشه والا چی عالی بسیار عالی موفقیت و سلامتی تانم میخوایم. امیدوار هستم که حالا بخیر. اینه دیگه نوروز هم هست نوروز هم انشالله که سنجد کشته کل چیزا می انشالله بسیار الله انشالله که خیامی تو میکنیم که تا ژورنالیست های خود میاییم امی اف میوره که شما یک جای میخورید. بسیار تشکر. سلامت باشین. قدرمن دوستان و راسی وګورو چې دی خواته وګورو چې نور څه دي. داسې ښې غوښې دلته خو د ځوانان زمونږ ولاړ دي، دوی خو هر وخت څه کړی. ګوره دا د دغه پوټي کې مسته څه ورته وایي دا د ګل افتخ پرس زړی هم شته ده. دا یې هم زمونږ عزیزان چې دلته دي. صاحب سلام علیکم، جوړ په خیر سال ده صحت مو ښه ده؟ یو شیبه دې وخت نیسم وبخه چې لاس دې پرېک نه کړي. او جوړ خو یې نو څنګه د ژوند روزګار کاروبار دلته څنګه ده؟ ښه ده ښه ډېر ښه. غوښې خو حلال دي انشاءالله او هر ډول هر رقم شته ده که نه؟ ښه ډېر ښه. یوه خبره داسې لنډه او خلاصه ژوند دې څنګه ده دلته؟ ژوند خو هېوادوال صاحب د مسافرۍ ژوند سختي لري. سختي خو خود ده وطن پسې نه یې خفه شوی؟ وطن پسې خامخا خفه کېږي. څومره وخت کېږي چې نه یې تللی؟ مجبوري ده څه وکړو تقریبا ډېر وخت کېږي. نو هلته وطن کې خو شته ده کورنۍ؟ 2019 نه چې راوتې بیا نو بس سلامونه دې کوه که نه کورنۍ ته؟ او څه خبر لري وطنداران ته دغه خلک راځي او په دې لارو کې مړه کېږي، خدای نخواسته تلف کېږي. دا ځوانان له افغان څه وایي تاسو څنګه راغلی او خلکو ته څه وایي؟
مونږ چې په کومه لار راغلي واقعا هغه لارې ډېرې سختې سختې. او د مرګ سره لوبې دي یعنې راتګ د ژوند د مرګ خبره ده بس سیند ته ځان غورځول دي نو که ویې وړی او که بچ شوي نو څه ورته وایي خلکو ته وطندارانو ته مې دا توصیه ده چې بس خپل وطن کې ځان لپاره خپل عمل ته تعلیم وکړي سیستم برابر کړي عمل ته ژوند کې دغه قچاقي لارونه باید استفاده ونه کړي ډېرې خطرناکې دي ډېرې زیاتې یاره رښتیا که ووایو موږ او تاسو به ورپسې روان یو اما وطن ته به ځو که نه نو زه به خپل وطن د وطن نه خو نه رغېږي جوړ اوسئ ډېره زیاته مننه خوشحاله نیکمرغه اوسئ خدای مو آرام بلره آقا فضل برایتان سلامتی میخوایم امیدوار هستم که موفق و جور باشین پیام دارین حرف دارین مشکلات دارین از افغانایتان افغانستان مرسعی کنه گل گلزار بسازین این مشکلات ما الحمدلله چی فکر میکنین که افغانستان یگان تلفن یگان کسی خو رفته چطور است یعنی که والا افغانستان وضعیت خوب است آفرین. بسیار خیلی خوب است ولی یک مشکلات است که مردم کار ندارن شروع نیست دو چیز که شو افغانستان گل گلزار میشه که کارم بخیر پیدا شه ان شاء الله دنیا کمک کنه دنیا کمک کنه خدا ان شاء الله کمکش کنه جور باشین سب سلام علیکم قدرمن دوستانو خو وختونه درته غواړم هیلمند چې دا تاسو لپاره چې کوم راپورټ مونږه جوړو دا تاسو لپاره په زړه پورې مونږ د دې راپورټونو نه پیسې اخلو نه څوک پیسې راکوي او نه غواړو فقط غواړو وښیو چې افغانان فعال دي او افغانان دلته چې کوم ژوند کوي د خپل وطن نوم پر افتخار ساتلی شنونده و بیننده عزیز رابطه تان با ما نگاه کنین چی هست؟ این لوگوی دکان اینه بسیار عالی ایران میگیریم دمی آخر اینه دائم قدرمن دوستانو لوگو او هیله ده چې د غاز کلی په بازار کې دغه بازار له هیر نکړي سلامت و خوشبخت باشین